اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هر څه نه مخکې به حمد و ثنا د غزاد بیان کو چې کوم زمون خالق مالک دی، د ټول کائنات نظام چلون کې دی، زمون پیدا کون کې دی، او بیا کروڑونه درود په محسن انسانیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او دا غي نه پس دعا ده چې یا الله څومره زمونږ اوریدونکي دي، څومره مسلمانان دي، پروردگار عالم د هغوی ټول مشکلات آسان کا. کسو قرضداري یا الله د قرض خلاص کا، کسو بندیانی یا الله ته د بند خلاص کا، سوک بیمارانی ته شفای کامله ورکا. الہ العالمین کده چا اولاد نه ته اولاد ورکا، د چا رشتہ نه کیږي د کوم جنکو الکانو د بهترین رشتې د موافق رشتې سبب ورله جوړ کا. دوستانو د محرم الحرام میاشت دا د محرم چورته مونږ وایو ډیره بختوره میاشت ده. الله رب العزت دې میاشت له ډیر لوی فضیلت ورکړی دی او د دې نهمه او لسمه روزي نیول چې کوم دی ډیر فضیلت دی او حدیثونه ثابت دي. نو چون کې دا چې برکتون والا میاشت ده، نو به دې میاشت کې اعمال کول، وظایف کول د هغې خاص برکتونی، ځکه چې الله رب العزت به دې میاشت کې د خپلو بندگانو ته خصوصي توجه وي. نو نن چې به کوم تاسو ته زه وظیفه ښیم، هغه مې یو ډېر جلالي وظیفه ده. دا تاسو د هر شي دپاره کولی شئ، مال دپاره کولی شئ، دولت دپاره کولی شئ، پریشانی ختمول د پاره کولی شي، غمونه ختمولو د پاره کولی شي، دشمنی ختمولو د پاره کولی شي. سچم پکاري، اولادم پکاري، د چا سره محبتي هغه چې ماته خپل محبت ملو شي، چا خپل کور نه ایو ماته کور ملو شي، یا سو غریب دی یا الله مانه غریبي بسنګ ختم شي. دا وظیفه چیرته کوم دا ته خیمه دا تاسو وکي. الله رب العزت هغه ذات دی چې الله رب العزت فرمای فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ای زما بندگانو تاسو ما یاد کړئ، زه به تاسو یاد کم. څنګه به چې هغه مونږ خو به الله یادو، زموږ خالق او مالک دی، خو هغه به مونږ څنګه یادوي. نو هغه وایي ای زما بنده ته ما په فرش باندې یاد کړه، زه به تا په عرش باندې یاد کم. زما بنده ته ما په دعا سره یاد کړه، نو زه به ستا هغه په دعا قبولولو سره یاد کم. زما بنده ته ما د انسانانو په محفل کې یاد کړه، زه به تا د فرشتو په محفل کې یاد کم. نو دغه رنګې الله وی تا ما په توبې سره یاد کړم، زه به تا په معافۍ سره یاد کړم، زه به تا معاف کړم. نو الله صمد وظیفه ده. د دې اجازت دپاره ډېر اسان شرایط دي، پیسې میسې نشته. زموږ چینل به سبسکرایب کوئ لازمي، او دا ویډیو به لایک کوئ، او کمنټس کې به د سبحان الله ماشاء الله الحمدلله په شان ښایسته الفاظ ولیکئ، یا چې نارینه وي خپل نوم ولیکئ، او زنانه چې دین د الفاظ ولیکئ. بس د دې دپاره بس دغه یو معمولی شرط مونږ یې ښودی دی. بل که ستاسو چېرته داسې وظیفه واورېدله، نو بل چاته لینک هم لیږلی شي په وټسپ باندې. که هغه پریشانه وي، تاسو ووایئ چې زموږ د خپل خپلوان یا دوست یا دا پریشانه دی، نو ده ته دا وظیفه زه وښیم، نو که د هغه پریشاني الله ختمه کړه، نو ټول عمر به تا د دعا کوي. او خیرخواهي د الله رب العزت په خیرخواهي کې ډېر برکت یې ښودی دی. نو دوستانو الله الصمد چې کوم دی، دا دې ترجمه ده بې پروا بې نیازه بادشاه، او الله رب العزت بې نیازه بادشاه دی. دا ډېر جلالي عمل دی، ډېر زر اثر کول والا عمل دی. د ټول نه بهتره خبره خو دا ده چې تاسو بس ګرځئ را ګرځئ، کار کوئ، په هر دوران کې الله الصمد الله الصمد الله الصمد ووایئ، او توجه سره یې ووایئ چې ستا کومه خپله پریشاني ده، کوم مسله چې ده هغه ته بالکل مخې ته ایښودي چې یا الله دا مسلې دپاره دا وظیفه کوم، او دا دا مسله راله حل کړه. که داسې مثال ستا داسې روزګار چې په هغې دوران کې نه ویلی کېږي، نو بیا داسې طریقه کار دی چې د هر مونځ نه بعد یو تسبیح ویل دي، سل ځل ویل دي. چې مونځ دې وکړو د هغې نه پس 11 ځل درود شریف ووایه، بیا سل ځل الله الصمد ووایه، بیا 11 ځل درود شریف ووایه، بیا دواړه لاسونه الله ته اوچت کا. یا الله زما اولاد نشته، یا الله زما کور خپل نشته، یا الله زما چې کوم دی فلان کی پریشانی ده، یا الله زما فلان کی پریشانی ده. څومره انسانان دي د هر چا حاجت د یو حاجت د بل حاجت نه د بل د حاجت نه جدا دی، یو شان نشي کېدی.
د چا به د محبت مسلې، چا به د ښځو خاوند کې بې اتفاقي وي، د چا به په کور کې بې اتفاقي وي. نو د هغې دپاره دا ډېر بهترین عمل دی، تاسو وکئ، اسان کار دی. الله الصمد چې تاسو وایې زما خیال دی 4-5 منټو کې به 100 ځل ویلی کېږي. نو په ځای د دې چې موږ یو بل ته انسانانو ته شکایت وکړو چې یاره ما سره دا نشته، زه خو دومره پریشان یم، نو دغه به چې دغه ټایم موږ الله له ورکړو، الله ته دغومره موږ جړه وکړو، نو الله رب العزت بېستنو اسمان ودرولی دی، د ټولو کائناتو نظام چلی، دا سپوږمۍ وګوره، دا ستوري وګوره، دا زموږ د دماغونه د هغه بادشاهي بهر ده، زموږ دماغ د هغه بادشاهي نشي معلومولی. هر چا له روزي ورکوي، په هوا کې مارغانو له، په سمندر کې مایانو له، انسانانو له، په ګټې منځ کې چینجي له هغه رزق ورکوي. دا زموږ د دماغونو بار خبر ده. نو بیا خو انسان الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، چې اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، الله ولا په ټول مخلوق باندې شرف ورکړی دی. نو بیا خو به د هغه خاص اوري، د هغې دعا به اوري. نو دا وظیفه ده تاسو وکړئ. الله رب العزت هم د غمونو پریشانۍ نه وساته، ټول مرادونه حاجتونه م الله پوره کا، ارمانونه م الله پوره کا. ما دپاره هم دعاګانې کوئ چې الله رب العزت ما هم د غمونو آفتونو مصیبتونو نه وساتي. او انشاءالله العزیز دغه رنګې بهترین وظایف به زه راوړم او تاسو ته به یې ښیم. د چا یقین وي ویې کوي، د چا یقین نه وي چا باندې زور نشته دی، او چا ورته حاجت وي، د الله نوم دی، خپل نوم مې نه دی ښودلی، د الله نوم یاد کوي. او بس هغه زموږ خو ایمان دا دی چې موږ الله پیدا کړي یو، الله به رزق هم راکوي، الله به موږ له مرګ هم راولي، او الله چې کوم دی بیمارۍ ښودونکی هم دی، او الله بیمارۍ لرې کوونکی هم دی. نو الله رب العزت دې ستاسو زموږ ټول مسایل او مشکلات حل کړي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.